دا مراسم چې په غزني کې د اسلامي ثقافت په تالار کې ترسره شول، د غزني ځایي مسؤلینو په خپلو ویناو کې ویل چې دوی د نویو فارغ شویو محصلینو لپاره د کار د زمینې په پیدا کولو کې پوره هڅه کوي. دوی یادونه وکړه چې اسلامي امارت غواړي د پوهنتون او مدرسې ترمنځ توپیر له منځه یوسي. زه د خپل بخش د محصلینو ته اطمینان ورکوم، موږ انشاءالله کوشش کوو چې دوی ته د کار زمینه برابره کړو. زموږ دا وظیفه ده، ځکه چې دوی تقریبا 10 کاله 20 کاله 8 کاله دې پوهنتون ویلی ده، دوی خپل دماغ خراب کړی ده، کنه دا مریض شوی ده، قریبان ورباندې مصارف شوي دي، دا به دې ملک خدمت کوي، د خپل ملک خدمت به کوي. په همدې حال کې د غزني تخنیکي پوهنتون مسؤلین هم وایي چې په دې دوره کې د دې پوهنتون له 3 پوهنځیو څخه 150 تنه فارغ شول. د غزني تخنیکي پوهنتون اوومه دوره فارغ محصلینو کې تقریبا 1.5 شاوخوا محصلین فارغیږي، چې د غزني تخنیکي پوهنتون دوه ګونو پوهنځیو الکترومیخانیک او جیولوژي او قانونو پوهنځی نه. د جیولوژي او قانونو پوهنځی کې 2 ډیپارتمنټونه موږ فارغ دی لرو، چې فی الحال د یوې څانګې نه چې سیول انجینري ده د هغه نه فارغین لرو، او د الکترومیخانیک پوهنځی 2 ډیپارتمنټونو فارغ دی یا فارغ ورکوونکو ډیپارتمنټونو نه چې د برق او انرژي انجینري څانګې دي، د هغوی نه موږ فارغین لرو. نوی فارغ شوي محصلین هم د اسلامي امارت څخه خوښي څرګندوي او غواړي چې د دوی لپاره د کار زمینه برابره شي. امارت څخه دولت څخه دا مې غوښتنه ده چې موږ ته زمینه د کار برابر کړي، موږ ته له ډېرو تحصیلاتو زمینه برابر کړي، ماستري او دکترا، چې خپل هیواد کې موږ تحصیلات وکړو، خپل جامعه ته خدمت وکړو. خواست ما از دولت است که زمینه کار را برای هر یک از انجینر صاحبایی که امروز فارغ میشه فراهم کنه. دا په داسې حال کې ده چې په دې پوهنتون کې شاوخوا 1000 تنه محصلین په بیلابیلو برخو کې په زده کړو بوخت دي.